أهلا بكم في المدينة المنورة. Welcome to Medina. مدینې ته راورسېدو. لاره اوږده ده خو خدای په خیر راوستلو. شاته دغه د سیلفي کیمره ده لیکلي دي ویلکم ټو مدینه، او بله کیمره به یې هم ویډیو وکړم او بیا به یې پورته کړم. په راتګ کې لومړی د کوویډ پاس پوښتنه وکړه. که څوک له انګلستانه راځي نو د کوویډ پاس د ان ایچ ایس د اپ لخوا نه اخیستلی شي. ما فکر کوم د ویډیو په شروع کې هم هغه وینا وکړه، وویل چې هغه یو رقم کیو آر کوډ د کوویډ باید واخلي. په شروع کې هماغه پوښتنه وکړه. یو دوه رقمه ګروپ یې جوړ کړي وي، یو یې د ایمیون والا هغه خلکو چې واکسینونه کړي وي د هغوی په خاطر باندې و، او یو د هغه خلکو په خاطر باندې و چې هغوی بیخي واکسین نه و کړی. نو کله چې راځي هماغه د ویزې نه مخکې هغه ګوري. بیا چې کله د ډیسک ته راشي، د امیګریشن یا د بارډر فورس ډیسک ته راشي، په هغې کې نو هماغه خپل لکه د نورو مملکتونو غوندې پاسپورټ اخلي، د ښي لاس د چپ لاس ګوتې دغه لګوي. په هغې کې هم د نګیټیو پي سي آر پوښتنه یې ونه کړه. البته نه پوښتنه یې ونه کړه، خو د ویزې یې وکتله، پاسپورټ یې وکته، او کوم ځای د سفر وکړو دغه پوښتنې وکړې. نو دغه صرف یو وړه یادوري هم د مدینې په خاطر باندې چې دلته څوک راځي نو دا موږ سره وشول. بیا ځینې حالتونه مختلف وي، هر چا خپل سرکمسټانسز وي. زما ملګری لایسار دی، زه وخته راوتلی یم، دې خوا ولاړ یم، هغه ته انتظار کوم. لاندې بیګونه دي. نو خدای دې وس راکړي چې ټوله څومره کوشش کومه چې یوه ښه وړه غونډه ویډیو درته جوړه کړمه. تر بیا. دا د مدینې منورې بهر ایرپورټ دی. کله چې بیګ او شیان راواخلې له دې خوا راوځي نو دغسې ځوانان ولاړ وي او غږ در باندې کوي چې تاکال ته، بوټ ته، باړۍ ته ټیکسي غواړي. یعنې مکډونلډز دی دې خوا سیم کارډونه هم همدغلته شته. نو زه به همدغسې یو وړه ویډیو وکړم او بیا به پسې راکیسې کوو. زه به کوشش وکړم چې تاسو ته ریټونه، نرخونه د هر څه ووایم تر څو تاسې هغه خپل بودیجه چې ټاکئ چې بیا راځئ نو په هماغه حساب